کله در باندې الله رب العالمین نعمت وکي دا په ما ته امتحاني چې آیا دا نعمت به اوس موږ د الله رب العالمین د رضا په کارونو کې استعمالو او په دې نعمت به د الله شکر ادا کوو د الله بندگی به زموږ ډیریږي او کنه د دې نعمت په وجه او د دې مال او دولت یا بل یو شی درته میلاو شو د دې د لاسه به موږ کې اوس تکبر او مستی او نافرمانی راځي ناشکرۍ نه وکړو لکه ډېر خلک داسې واده د الله یو نعمت دی ستا کور ته بچی دی الله زلمی کو ورور دی الله زلمی کو عمر یې ورکو دومره عمر یې شو چې واده شو او واده مور له تکیه لګې دا یو نعمت دی نعمت کې د الله نافرمانی نه شروع کې فیل شي شکر په ځای ډول باجی دوکړی موسیقي اجړاګان ډمې فاحش ښځې چې د هغې د لاسه غوږونو کې هم د ګناه د سترګو کې هم د ګناه او په دې ټول لاس او خپو کې هم د ګناه هغه اثرات رادن نشي ځکه چې هغې له خلک په خپو ځي هغه تماشې له په لاسو پکې خدمتونه کوي په سترګو ورته ګوري په غوږونو د هغې درزا اوري نو د الله نافرماني ته ایسته وشي او دغه رنګه بعضې کسان د الله شکر ادا کړي چې یاره الله راباندې دا نعمت کړی راځي چې د الله شکر پې ادا کړو نو په نعمتونو باندې زما محترم ورونو ناشکري نه ده پکار شکر پې پکار دی قارون له الله ډېر مال او دولت ورکړی نو د هغه زمانې چې کوم هوښیار خلکو دیندار هغې ورته نصیحت وکړو صورت قصص کې واقع ذکر ده چې ګوره په دې خپل مال کې د الله نه ویرېږه او په دې دومره مال کې به ته په دنیا کې څه وخورې ولا تنس نصیبک من الدنیا ته به په دې ډېر مال کې لږ شان وخورې بیا به مړ کېږي سبادار څه به پاتې او په دې باندې چې دی آخرت ولټوه ځکه مال یو نعمت دی چې الله یې چاله ورکړي ډېر خلک په جنتونه ګټي د خیر په کارونو کې ولګي لکه عثمان رضی الله عنه الله مال دولت ورکړی چې کله به د دین موقع راتلله هر ځای کې به د مال لګېده نبي علیه السلام ورته څو ځلې ویلې عثمانه په دې خپل مال باندې تا جنت وګټلو دومره خوش قسمته انسان دا د مال شکریه ده چې دا نعمت درله الله درکړه دا بیا د الله په رضا کې استعمال کا او نسبت یې الله ته کوه چې دا مال الله راکړه قارون څه ویلې انما اوتیته علی علم عندي دا ما چې څه ګټلي دا خو زما علم دی زما هوښیارتوب دی زما فن دی غټې خبرې وکړلې الله رب العالمین په قرآن کې رد کړی چې داسې مه وایه چې دا زما هوښیارتوب دی ډېر هوښیار خلک شته دي غریبانان 1 روپۍ مو نه ګټي د ورځې الټه قرضداري تاسو یې نه ګورئ دا په هوښیارتوب باندې نه ده بس الله رب العالمین یو سړی به ډېر ساده باندې الله ولا ډېر دولت ورکړي یو سړی دونه هوښیار چې په مجلس کې ناست علم او فهم هر څه ورسره وي بس نه ورکوي الله پاک د الله خپل حکمتونه دي د هغه خپل یو رازونه دي د رب العالمین چې په دې موږ او تاسو نه پوهېږو نو په دې وجه به د نعمتونو نسبت ځان ته نه کې دا زما کمال دی او دا ما داسې چل وکړو زما یو طریقه ما د راځي او ما له دا چل راځي ډېر خلک دي معاشیات یې ویلي معاشیات علم معاشیات څه ته وایي پیسو ګټلو طریقې او پردی کپنۍ کې پردی نوکري هغه شډل بډل کس چې سره تعلیم نه کړی هغه سره نوکري کې کمپیوټر ته کېنولې اکثر د کپنۍ او دغه تپوس چې وکړي د کارخانې مالک الګ څوک دی لسم یې نه پاس کړی او دوه غټ غټ ډیګري اخیستې دغه نوکري په دې وجه نه دا په تعلیمونو په خیارتوب نه دا بس الله رب العالمین تقسیم دی نو د نعمت نسبت به ځان ته نه کوي چې دا زما کمال دا زما خیارتوب دی دا زه داسې کوم او ماله چل راځي او دا داسې به نه وي داسې وایي دا څه چې دي دا د الله له طرفه دي رب العالمین ته نسبت کوه او بیا د رب العالمین پر رضا کې استعمالوه چې هغه پر نه بیرته رضا او خوشحاله شي